السلام علیکم، ستړي مشي، وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لړم 11مه چې د 2015 زیږدیز کال د نومبر له 2 نیټې سره برابره ده. عزیر صافی مو تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. اسرائیل د اوربان سربیره پر غزي بریدونه روان ساتلي، مرستې محدودې او تلفات زیات شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د نومبر په لومړیو کې د سوریې موقت مشر احمد شرا په سپین ماڼۍ کې کوربه شي. او کینیا کې د ځمکې ښویېدو له امله 21 تنه وژل شوي، 30 کسان ورک دي. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. اسرائیل د اوربان سربیره پر غزي بریدونه روان ساتلي، مرستې محدودې او تلفات زیات شوي. اسرائیلي نواګر ځواکونو د امریکا په منځګړیتوب د شوي اوربان له ژمنو سره په ټکر کې د غزې پر بېلابېلو سیمو پراخ بریدونه کړي، چې پکې د اوربان له اعلان راهیسې لږ تر لږه 240 فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 600 نور ټپیان شوي دي. روغتیایي سرچینې وایي په وروستیو 4 ساعتونو کې 3 کسان وژل شوي او څو نور د نړېدلو ودانیو له لاندې راایستل شوي دي. په همدې مهال اسرائیل د بشري مرستو د داخلېدو په برخه کې سخت محدودیتونه لګولي او هر ورځ یوازې نږدې 145 لارې پرېږدي، په داسې حال کې چې د 600 لاریو د تېرېدو ژمنه یې کړې وه. بل لور ته د لبنان پر لور د اسرائیلي بریدونو دوام د اوربان د ماتېدو اندېښنې زیاتې کړي دي. د اسرائیلي چارواکو وروستي ګواښونه ښیي چې دا هېواد کولی شي د حزب الله پر ضد پوځي عملیات لا پراخ کړي. فلسطیني سرچینې خبرداری ورکوي که د غزې د خلکو لپاره درمل، خواړه او درنې وسایط داخل نشي، د مړو د راایستلو او ژوندي پاتې کسانو د ژغورلو هڅې به لا سختې شي. ټرمپ به د سوریې مشر احمد شرا په سپینې ماڼۍ کې ومني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د نومبر په لومړیو کې د سوریې موقت مشر احمد شرا په سپینې ماڼۍ کې کوربه شي. دا به له نږدې 80 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې د سوریې او مشر واشنګټن ته رسمي سفر لري. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد الشباني ویلي دغه لیدنه به د واشنګټن او دمشق ترمنځ د اړیکو د نوي پړاو پیل وي. هغه په وینا په خبرو کې د بندیزونو د لرې کولو، د اړیکو د عادي کولو او په سیمه کې د ګډو امنیتي همکاریو موضوعات مطرح کیږي. راپورونه وایي چې د سفر پر مهال به شرا د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره د داعش ضد جګړې په تړاو یو مهم امنیتي تړون هم لاسلیک کړي. شرا تیر کال د بشار الاسد له واکه د لرې کېدو وروسته د سرپرست ولسمشر په توګه واک ته ورسېد او هڅه کوي چې د سوریې نړیوال دریځ بیرته محکم کړي. هغه روان کال په سعودي کې له ټرمپ سره لیدلي او د ملګرو ملتونو اسامبلې ته یې وینا هم کړې ده. شرا چې پخوا د توندلارو ډلو برخه پاتې شوی و، له کلونو راهیسې له القاعده څخه جلا شوی او وروسته د داعش ډلې پر ضد جګړه کړې. دا لیدنه په داسې وخت کې کیږي چې په منځني ختیځ کې د سولې هڅې نوي پړاو ته داخلي شوي دي او د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند په نازک حالت کې روان دی. راپورونه ښیي چې دمشق او تل ابیب د هوایي بریدونو د درولو او د اسرائیلي ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه خبرې کوي. اوکرایني چارواکي وایي پوکروسپیک لا هم زموږ تر کنټرول لاندې دی، خو د روسیې تازه هوایي بریدونو کې 9 تنه اوکرایني وژل شوي دي. د اوکراین پوځ اعلان کړی چې د سختو نښتو باوجود د دونیتسک ستراتیژیک ښار کنټرول یې ساتلی، هغه ښار چې روسي ځواکونو یې د محاصرې ادعا کړې وه. یاد ښار د جګړې په وروستۍ ورځ کې د دواړو لورو د بریدونو اصلي محور ګرځېدلی. د اوکراین د پوځ مشر ویلي چې پوځیان یې د ښار په لومړۍ کرښه کې دي او د روسي ځواکونو د شړلو لپاره پراخ عملیات روان دي. په ورته وخت کې روسیې د اوکراین په ښارونو د توغندۍ او بې پیلوټه الوتکو بریدونو ته دوام ورکړی. اوکراین راپور ورکړی چې تیر ماښام 9 اویا ډرونونه او د اسکندر M1 بالستیک توغندۍ یې پر هېواد توغول شوې چې 9 تنه اوکرایني وګړي وژل شوي هم دي. په اودیسا کې د ډرون حملې له امله 2 تنه وژل شوي او ټپي دي، ځینې ملکي تاسیسات زیانمن شوي هم دي. اوکراین هم د روسیې په تور سمندرګي سیمه کې د تیلو پر یو مهم بندر او کښتۍ برید کړی چې له امله یې اور لګېدلی او عمله له ځایه ایستل شوې ده. د روسیې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې په اوسني حالت کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لیدنه ضروري نه ده چې دا د سولې د خبرو د ټاکنې کېدو نښه بلل کېږي. کینیا کې د ځمکې ښویېدو له امله 21 تنه وژل شوي، 30 کسان ورک دي. په کینیا کې د سختو بارانونو له کبله د ریفت ویلي په لویدیځه سیمه کې د ځمکې ښویېدو له امله لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او شاوخوا 30 نور ورک دي. د کینیا د کورنیو چارو وزارت ویلي د ژغورنې عملیات به د پوځ او پولیسو په مرسته دوام وکړي او د اغېزمنو خلکو لپاره د خوراکي او مرستندویه توکو لیږد چمتووالی روان دی. پیښه په یوه غرنۍ سیمه کې هغه مهال شوې چې د هېواد لنډ باراني موسم کې پرله پسې سخت بارانونه
اوري. او د پای خبردار چې په بریتانیا کې د چاقو برید لږ تر لږه 9 کسان سخت ټپیان کړي دي. د انګلستان په ختیځ کمبریج شایر کې د شنبې ماښام پر یو مسافر وړونکي اورګاډي کې د چاقو برید له امله لږ تر لږه 9 کسان په مرګوني توګه ټپیان شوي دي. پیښه هغه مهال شوې چې اورګاډی د پیټربرو له ښاره د لندن کینګز کراس پر لور روان و. د پیښې په تړاو 2 مشکوک کسان نیول شوي او د څېړنې لپاره د ترهګرۍ ضد پولیس هم په ګډه کار کوي. بیړنۍ روغتیایي ټیمونو د ټپیانو درملنه کړې او ډېر یې روغتون ته انتقال شوي دي. د ځینو ټپیانو د وضعیت خورا نازک ښودل شوی. د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر دغه پیښه وحشتناکه او د ژورې اندېښنې وړ بللې او د امنیتي بنسټونو د چټک غبرګون ستاینه هم کړې ده. بهرني خبرونه همدومره و. د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.